وکړه تاسو په الله باندې چرته حق توکل کړی نو تاسو رب الله د رزق درکول لکه څنګه چې د مرغان له ور کوي سر تشي ججوري چې مازګر کړل چې سر ډک ججوري ځکه په الله باندې ځان سپارلې عبد الله بن عباس فرمایي رسول الله فرمایلی دي وې د قیامت پر ورځ باندې دا صفونه په ما باندې پیش کړي د حالات خلق یو سړی مولید چې دا غسر یو ورکه ونی جماعتو بل کس مولید چې یو کس سره یو دوا بل مولید چې هیڅ سره نو یو نبی بل جماعت مولید چې ټولګه وسره نو ماده چې ګمانو کې چې دا بس ما امت وي دا خو موسی عليه السلام ملګری دي وې بل جماعت مولید په دې طرف باندې تور ډاله وا په دې بل طرف باندې مو په دې بل طرف په دې بل طرف وې ماته ویل چې دا ست امت دې په دې کې به اویس رکسن الله جنت له داخلي بغیر حساب او بغیر د عذاب نه اویس رکسن رسول الله کول نو ته ملګری چې دا بچو کې چې ویل دا صحابي چې ویل دا باغ انسانان چې په اسلام کې پیدا شوی او به شرک نه کړي خو چا یو خبره کوله چې بل رسول الله چې کله وروته د خلکو له چې لکه تاسو څه کې باس کوي وې دې به سره کسانو مبارک چې دا بچو کې رسول الله ورته ویل عليه الصلاه والسلام ډیر خبره وکړه خو اخر کې ویل وعلى ربهم يتوکلون دا به اق انسانان چې خپل رب العالمین باندې ځان سپاري نو کاشه سی ویل یا رسول الله مال دعا غواړي چې ما ورن الله حساب کې وته هم دوی نشوي بل سړي ویل مال دعا غواړي وسره او کاشه په خبره باندې مخکې شو الله باندې ځان سپارل دا دغه خبره ده رسول الله فرمایي چې د انسانانو بغیر حساب نو بغیر د عذاب نه الله جنت لور داخل کی څومره اوچت کمال انس بن مالک فرمایي دورونه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په وخت کې یو د رسول الله سره په مسجد کې طالب العلم او بل د دنیا کسب کو ورته ویل چې رسول الله دا ورو میرا غوښه کا چې زما سره به کسب کې شریک شي د الله نبی ویل لعلک ترزق به شاید الله تعالی چې کوم رزق درکې دي شغې د قرور د وجه درکې دي چې په الله باندې ځان سپارل لري نو کوم سره چې رب العالمین باندې ځان وسپاري الله د رزق به بندوبست کوي الله لزان سپارل